زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر جنگ نه مخکې یو خاص کار دپاره به یو خاص کس انتخاب کوو او هغې ورځ باندې به خاص کار دا و چې جنگ میدان کې به علم څوک اوچتوي. نو د جنگ میدان کې علم نیولو کار به همیشه یو خاص کس کوو. نو په دې ورځ هغوی مصعب ابن عمیر انتخاب کړی و. هماغه هلک چا مال دولت او آرام کې ژوند تیر کړی و، خو اوس هغه د ټولو کې غریب صحابیانو نه و. خو بیا داسې شلېدلې او سختې جامې به یې اچولې چې بدن کې به ځای په ځای زخمونه به جوړ وو. او نورو صحابیانو به چې کله ورته کتل نو ډېر به ژړل، ځکه چې هغوی ته یاد و چې دا هلک څوک و. خو اوس د هغې ژوند کې بس الله او نبي صلی الله علیه وسلم مینه وه، دا د هغې ټول ملکیت و. نو هغې ورځ باندې ورته علم ورکو او ویل چې دا به اوچت ساتئ. ځینې صحابیان د احد غر باندې ودروله شوي وو او هغوی ته حکم شوی و چې خپل ځای نه به نه خوځئ چې موږ باندې شاته نه حمله ونه شي. نو تاسو خبر یې چې احد جنګ کې هغوی دا پوه شوي وو چې مسلمانانو وګټله، نو هغوی لاندې رالل. نو خالد بن ولید ډېر هوښیار و، هغې چې دا ولیدل مسلمانانو خپل ځای پرېښودو، هغه بیرته راغی او جنګ یې وګټو او هغې ټول مسلمانان شهیدول شروع کړل. او بیا څوک نبي صلی الله علیه وسلم ته راغی او هغې کس د نبي صلی الله علیه وسلم مبارک مخ باندې وار وکړو او هغوی غاښ شهید کو. نو هغې ګډوډۍ کې هغوی دا پوه شول چې نبي صلی الله علیه وسلم شهید شو او کافرانو دې خبرې اعلان وکړو. نو دا خبره چې ډېر مسلمانانو ته ورسېده، هغوی لاندې کېناستل، ځکه چې هغوی سوچ کو موږ به اوس څه کوو. خو بیا یو بل خبره ورسېده چې نبي صلی الله علیه وسلم ژوندی دی. نو دا خبره چې مصعب ته ورسېده چې نبي صلی الله علیه وسلم شهید شو، موږ به څه کوو. نو هغې ویل محمد صلی الله علیه وسلم یو پیغمبر دی او دې نه مخکې هم داسې پیغمبران تیر شوي دي. خو بیا هغې ته خبر ورسېدو چې نبي صلی الله علیه وسلم ژوندی دی. بیا مصعب څه وکړل چې هغې منډه کړه او ویل که جنګ کول غواړئ نو ما سره وکړئ. نو څوک مخکې راغی او هغه لاس یې ورته پرېښو، کم کې چې هغې علم نیولی و. نو هماغه وخت هغه لاندې شو او علم یې بل لاس سره اوچت کو او یو ځل بیا یې هغې کافرانو ته ویل که جنګ کول غواړئ نو ما سره وکړئ. او هغې دا ذکر کو چې نبي صلی الله علیه وسلم ته هغوی لاړ نه شي. نو څوک راغی او بل لاس هم ورته پرېښو. دا هماغه هلک کوم دولت کې لوی شوی و، خو اوس هغې نبي صلی الله علیه وسلم سره دومره مینه کوله او دې نه هم زیاته الله سره، خو بیا هم دا هغې لپاره ډېر نه و. نو هغه یو ځل بیا پاڅېدو او هغه علم یې خپل غاښونو سره اوچت کو او منډه یې کړه او کافرانو پام یې یو ځل بیا ځان ته راواړو او بیا هغوی ورباندې د نیزو او تورو سره یو نه پس بل وار کو او آخر کې هغه په ځمکې وغورځېدو. او نبي صلی الله علیه وسلم او نورو صحابیانو زر د احد غر باندې منډه کړه. او څومره وخت چې هغوی احد باندې وو، نو د مکې خلکو د مسلمانانو جسدونه خرابول، هغوی غوږونه او پوزې پرې کولې او هغوی باندې اسپې ګرځولې. کله چې هغوی لاړل نو نبي صلی الله علیه وسلم شهیدانو ته لیدلو له راغی، ځکه چې اوس هغوی ټولو له ښخول هم وو. خو هغه ځینې کسانو چې نبي صلی الله علیه وسلم چا په اړه ډېر زیات تپوس کوو، هغوی ټولو ته پوښتنه کوله تاسو جعفر لیدلی دی؟ تاسو حمزه لیدلی دی؟ آیا تاسو مصعب لیدلی دی؟ نو کله چې هغوی ته مصعب موندی شو نو هغوی ولیدو چې هغې پوزه او غوږونه نه وو او هغې بدن په سل زخمونو ډک و او هغې باندې د اسپې هم خېجولې شوې وې او په وینو کې بدن ډک پروت و. خو یو شی بل هغوی ته ښکاره شو چې هغې خپل خولې کې اوس هم هغه علم نیولی و. هغې لږ ساعت لا هم خپل فرض نه و پرېښی. نو نبي صلی الله علیه وسلم ډېر په ژړا شو او ویل دا هر څه الله دپاره پرېښودل. بیا هغوی کسانو له ولېږو چې د شهیدانو مال او ملکیت څه هم دی هغه راوړی چې په ځای ویش شي، او دا هم چې هغوی شیانو کې به د دوی کفن به هم وي. نو کله چې هغوی د مصعب کفن لټو نو هغوی ته 3 شیان موندی شول. نو هغې د ټول ملکیت د 3 شیانو، هغې کې د اودس جوړولو دپاره یو لوښی و او ورسره نیم کفن و. نو هغې سره دومره پیسې هم نه وې چې هغې به ځان ته یو پوره کفن اخیستی و. رسول صلی الله علیه وسلم ډېر زیات وژړل او ویل دا ماشوم دا هلک دومره مالداره لوی شوی و او اوس ورسره دومره هم نشته چې موږ ورته یو کفن واچوو. نو کله چې هغوی د کفن هغې مخ باندې واچو نو هغې خپې ښکارېدې او که خپې پټولې نو مخه ښکارېدو. نو آخر بیا هغوی ورته سر کفن کې وتړو او خپو باندې واښه واچول او بیا هماغه ځای کې ښخ کړو
کوم ځای کې شهید شوی و. خو موږ ته خبر یو چې هغې نبي صلی الله علیه وسلم او الله سره څومره مینه وه، نو هغې روح د هغې بدن قبر ته تلو نه مخکې جنت ته رسېدلې وه. او هر ورځ الله هغې ته پوښتنه کوي چې ته څه غواړې او زه تا ته نور څه درکم، ستا نوره څه خوښه ده، زه تا ته نور درکول غواړم. او دا خلک کوم د الله تخت نیولی ژوند تیروي، هغوی څه هم نه غواړي. خو هغوی ته به یو ورځ احساس وشي چې الله خو دا پوښتنه کول نه پرېږدي چې څو پورې موږ هغې ته ونه وو چې موږ ته څه پکار دي او موږ څه خواهش لرو. نو هغوی به الله ته وایي ای الله، موږ غواړو چې تاسو موږ ته هغې ژوند ته بیرته ولېږئ چې موږ یو ځل بیا او بیا او بیا هغه شان شهید شو. موږ بس دا خواهش لرو. نو هغې یو ژوند تیر کړی و کوم موږ ټولو خلکو دپاره یو مثال دی. ډېر خلک خو هغې ته ځوان هم نشو ویلی ځکه چې هغه ماشوم و، خو هغې یو داسې ژوند تیر کړی و کوم موږ به ټول عمر یاد ساتو او نن هم یادو. او کله هم چې هغې څوک نوم واخلي نو هغې نوم هم د هغې کس زړه باندې اثر کوي کوم پوهېږي او چا زړه کې ایمان وي. ځکه چې د اسلام دپاره یثرب کې لار جوړ کړې وه، هغه یثرب کوم موږ نن پیژنو د مدینة النبی نوم سره، یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم ښار. او بیا د دې ښار نه اسلام ټوله دنیا کې خور شوی و.